نو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ نے یرے گا اللہ نہ یرے گا اللہ نے وہ یرے گا ولتنظر اور سوچو کا فکرو کا ولتنظر ہر یو نفس سوچو کی اے زبم سوچ کم اور تاسم سوچ کوئے پسو ما قدمت لغد ما قدمت لغد چه سبا دا پارا ما سو لگل سبا دا سبا نا چه دا ورطی رشو سبا رشی نا سبا دا قیامت ورزی تا اللہ ہوئی تا سوچو کا چه ما دا قیامت تا ورزی دا پارا سو لگل والتنظر ہر یو نفس دے دا سوچو کی ما قدمت لغد چه سبا دا پارا ما سو لگلی دی دا سبا سوچ زمان عزت مندو دا دیر دا دک دا پارا زمون دا تصوف بزرگان فرمائی وی تا چه ماسخوتن سملی نو درے عملو کا درے عملہ یو خدا چه زڑکی ہوایا یا پا جب ہوایا یا اللہ ما سر چه سمر چابت کری دی ستا در ازاد پارا میں معاف کری دی یو خطول امت تا معافیو کا او دویم دخپل گناہونو نا توبہ و استغفار ہوایا دخپل گناہونو بانی یا اللہ سمر ورز دی ننے ورز کی مانا سمر غلطی شوی سمر گناہون شوی دی یا اللہ زد آغین توبو باسم نو توبو باسا او درم سیز چکم اہم دے اگا محاسبہ کا محاسبہ مراقبہ محاسبہ کا دخپل زان حسابو کا زان سر حسابو کا پدین 24 گھنٹوں کے پدی 24 گھنٹوں کی ما اللہ سمرہ راضی کا سمرہ خوشحالہ کا اور شیطان میں سمرہ خوشحالہ کا اللہ میں سمرہ خپا کا شیطان میں سمرہ خپا کا شیخ ادری سے ہوئی گیا نا پنیکے بانے شیطان خپا کی آیو کسوی پلار روانو ستڑے شو دیوال سوری تا چکم دے سملا سادر واغستو ادشو چی ادشو سو وقت پس یو کس را پاسی دا راگے او در اخپی نونیو دا سے وڑا کو وی پاسا لگا دا دیوال لا غرزیگی دا دیوال لا غرزیگی چی پاسی دا چی سنگا پاسی دیوال لا خوش درد دیوال لا پریو تا دوار من ڈکڑا او سڑی تے وی خودے دا سر خو کا دا تسو کی چی تا ما سردونگا غٹ نیکی اکڑا چی زدی چی کم دے دا مرگ نبچ کما دیوال لا پریو تو او تا سرا پاسو لما او تے ما پیجنے وی نا وی دا شیطانیم دا شیطانیم وی والا شیطانو چکم دی دا نیکے کار دا خطا ما سردی رکھٹ نیکیو کڑا زکر چی دیوال لا پریواتو او زتا دا مرگ نبچ کم آگا اور تو یہ نیکی میں سارنا دا کردی نوی تا خوصا چکم دی او ما او دیوال لا پریواتو وی پا میں سولی زکا چکا دا دیوال لا پریواتے وی او تو اللہ اندر شوی وی نو تا تا با شہادت میں لو شیو نو پتا میں دا شہادت نشو پیر دو تا با شہید شوی وی نو دا شہادت آگا مقام میں در باندے نشو پیر دو نو زکا میرا پاسو لی دا خو میں سرنی کیوں کڑا خو آلتا میں دا شہادت نا نظامی عزت مندو اللہ فرمائی زان سر حسابو کا او حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی نن جماعت کے جسم را کسان نیاسی سوکم دا دعوانہ کئی جو زقامہ کلم زنہ پوئے گم بلکہ زمان تاسوسیت اخیاری ہے کمکل سوکم زانتا نوائی لیکن پیغمبر علیہ السلام فرمائی اخیار سوک دے الکیس من دان نفسہو قابل اخیار انسان اگرے چاگا زان سر حساب کتاب گئی تاسو کو مسخوتن زو تاسو مونگ تول پیو تلکیو خواہ آو کانا مونگا شیخ ادریس عبد اللہ پاک عمر کے برکات واچے ہوئی یوزل جے کم دینو چرسیان ناسو چرسیان اخپل ازان لے واجبت دنیا ہوئی چرسیان نیاس اخپلو کے ناسو خبرے کولی نیو مولا سے دا سے تیرے دو پلار بانے وی علیکہ بس چرسیان دیو وی السلام علیکم سلامی پہ واچولو چا سلامی واچولو آقا چرسیان یو بلتے وی علیکہ دی مولا سے پمونگ سلام واچولو وی پمونگ سلام واچولو دی مولا سے باقبل ورطوی خدای دی قرآن کا مولیانو کیوں مسلمانان شتا دی مولیانو کیوں مسلمانان وی نو مونگا
ټول په یو تله کې وو. نو نبی علیہ السلام فرمایي الکیس من دان نفسه، هوښیار انسان هغه دی چې ځان سره حساب کوي، او بل یو خو ځان سره حساب کوه، بل وعامل لما بعد الموت، مرګ نه وروسته زندګۍ دپاره سوچ کوه. یوازې د دنیا نه ده، یوازې د دنیا د عیش و عشرت نه دی، یوازې د دنیا زمینداری او دکانداری او پیسې ګټلو دا نه دی، بلکې مرګ نه وروسته زندگی چې کومه روانه ده، یا الله قبر کې به څه کوي. په دې حالت کې ماله مرګ راغی، په دې حالت کې ماله مرګ راغی، زه ګناهګار سر نخپو پورې ګناهونو کې ډوبې ما او مرګ راغی او زه مړ شومه، ما قبر کې کیږي، ماله به فرشتې راشي، ما نه به تپوس کوي، زه به څه جواب ورکوم، زه به څه ویم؟ نو وعامل لما بعد الموت، مرګ نه وروسته زندګۍ دپاره زما عزتمنده سوچ